سلامونه او مینه یو ځل بیا او بس دمه مو وکړه او راغلو. نور سوالونه دي د رضا خان حپریدي سره او زه همدغه وایم چې د یو لوبه د امن دپاره د دې ځوانانو دپاره یوه لوبه چې یا ساتیرې شي یا د امن یا د یو ځینه چې بل ځي ته یو کس ځي یا بل وطن ته ځي هغه هلته په هغه خپل نوم یادیږي په وطن یادیږي. نو دا څومره غټ پیغام ده. بیا یو ځل ورځمه رضا خان ته. رضا خان ورور ته دا راته ووایه که یو انسان مثلا ته ځې که نه او بار هېوادونو ته هغلته د 10 ملکونو خلک دي، د 40 دي، د 10 دي. د یو کلاړي چې د یو منطقې نه راځي یو لوبغاړی دا د خپل ولس ته یا نړۍ ته څومره د امن او د محبت پیغام ورکوي. نو دا ډېر د امن او د محبت پیغام په دې دی چې اکثر ورلډ کې لکه انډیا سره پاکستان اوس مخالف دی، خو داسې چیمپینشپونه راشي چې انډیا کې لړي وي او د پاکستان وي او خپله کې غاړه میلاوي، نو خپله کې غاړه میلاوي او گیم وکړي یا بیا یا ګټه، نو دن باوجود دو سلنجا ونه کړي بیا وي نو آخر په خوشحالۍ بیا ومني چې کوم وګټي په خوشحالۍ ګټه ومني. نو دې نه دا سبق معاشرې ته او ولس ته حاصلېږي چې یاره چې لانجه نه دی کول پکار، یعنې بیا ګټه د گیم یوه حصه دی چې څوک بیا شي نو هغه په خپلې بیا خوشحال وي، ولې چې دا یوه تجربه دی چې سړی بیا شي نو نیکسټ ټایم به انشاءالله وګټي. او په دې کې هلته چې د 10 ملکونو خلک وي، کلاړیان وي، نو د دې نه دا هم معلومیږي چې هغه د 10 ملکونو خلک ته وپېژني چې دا رضا خان حپریدی ده، د پاکستان ده، کوارډ کې ده او پښتون ده. هغه دې ټول وپېژني د ستا رویې نه. بیا هغه 10 ملکونه وایي چې یو پښتون راغلی و، ډېر د امن سړی و، ډېر د محبت او ډېر د ورین تندي سړی و. همدا ثبوت وي. بالکل. نو اکثر لکه موږ پښتانه په ټوپک باندې یادېږو چې ټوپک د پښتون ځای د خدای یوه غلطه خبره دی. نو اکثر په هغه ځای کې دا هم پهچان وشي ځنه کسان وایي چې پښتانه هم دا گیم کول غواړي، امن ته سپورټ سره تلل غواړي. نو اکثر په وړ کې لکه شاید خان افریدي په کرکټ کې خپله نامه اوچته کړې، نو موږ دغه خواهش و چې یاره موږ په خپل گیم کې دغه شی نامه اوچته کړو او خلکو ته وایو چې پښتون یو ډز ډوز ټوپک دپاره نه دی، امن پیغام ورکوي. یعنې ته وایې چې پښتون د ټوپک سړی نه ده، دا ماشومان چې دي دا د قلم او د کتاب خلک دي. او ته نړۍ ته څه وایې چې موږ ته کتاب او قلم راکړي، ټوپک دې نه راکوي، د ټوپک خلک نه یو. نه ټوپک خلک لکه مطلب دا نه چې موږ ټوپک خلک چې ضرورت په ټایم کې شي بیا خو بېله خبره خو بېله یو حساب ده چې اوس دا مې مطلب ده چې ضرورت دې خدای نه کوي، ضرورت یې علامه کوي، نه دی کوي. د وطن باندې څوک یرغل وکړي په هغه وخت کې ضرورت وي دا به کوو، خو بېلا وجه موږ د ټوپک خلک نه یو. دوی ته به قلم پیدا کوو او نړیوالو ته هم همدا وایو چې قلم راولېږئ، کتاب راولېږئ چې موږ یې خپلو بچیانو ته ورکوو او موږ یې په خپله ووایو. ښه ته دا راته ووایه چې دلته په کوارډ کې دغه کلب چې ستا ده دا تا ته چا د اسې درکړی ده که نه؟ په دې ته کرایه ورکوې یا دلته تا خپل ځای ده یا د څنګه؟ دا لکه سرکاري ځای د دلته وکیل دی ضیا نامه دی، ضیا الله، او د دې علاقې ناظم هم دی. نو هغې سره لکه ما یو څو وخته ګپ شپ ولګړو نو یار زه یو کلب جوړوم دلته کیډې کې ځینې الو نو کرایه ډېرې بره دي لکه جګې دي، نو هغه ته مو وس نه برابر دو. بیا ده ویل چې ما سره یو ځای شته الریډي فارغ پروت دی د کلونو نه، نو چې تاسو پکې راشو ځای به مو آباد شي، د ستاسو به هم کار وشي. نو دا هغه ما سره هیلپ وکړو، منډه دړې وکړه بیا په اوپننګ کې، نو داسې ما ته هغه فری پرووایډ کړی دی. تا ته دا ځای خو پرې درکړه که چېرته ده تا سره دا مدد نه وی کړی نو دا ناممکنه وه. دا ناممکنه وه. بالکل دا ناممکنه وه. د دې سړي ته ډېر مشکور یې چې تا ته یو ځای درکړی. زه ډېر زیات مشکور یم. او داسې خلک پکار دي چې دغو ځوانانو سره لاس ورکړي. جامعه هم هر لکه چې یو کلړي گیم کول غواړي نو هغه دپاره چې کله ذهن نه وي برابر نو دا ناممکنه دی، ولې چې کور کې خو دا گیم کېږي نه، کور کې نه کېږي. دا ځای غواړي او ځای دپاره چې دا پیسې لګېږي. هغه وس دې هم نه و، هغه وس دې هم نه و چې په کرایه د ځای نیولی وی. خو قدرمنو لیدونکو د دې نه دا ظاهرېږي چې همت یې ونه بایله، بیا راغی همدلته راغی او واپس راغی. د خپل هنر وساته، تر ځانه پورې ونه ساته، محدود یې ونه ساته. دا د خور که اوس نور ځوانان ورسره دي، همدغو ځوانانو نه هم پوښتنه کوو چې څه مو زده کړي. او دا راسره ګل غوندې ماشوم د عبیدالله ده راسره، د عبیدالله نه به هم دا پوښتنه کوو چې ده څه کړي دي،
څه کوي لا څه پسې زده کوي د ده خو صرف د لوبو ټایم ده خو دی یو هنر زده کوي لوبه هم ده هنر هم ده په ډېرو ځوانانو کې چې عمرونه یې غټ دي استاز یې چې ده ډېر غټ ده وختي مې زمونږ په کلتور کې د شروع نه په کور کې یو تربیت وي د مشر او د کشر بیا خصوصا د استاز هم وي ما ورته نوم پوښتنه کوله د استاز ته مو کاته ما ته یې مو کاته ما وی خیر ده ووایه نن یې ووایه خو سبا یې بیا نوم ماخله ورته استاز وایه نو دا زمونږ دا ثابتېږي چې زمونږ واړه ماشومان خپلو مشرانو ته نوم اخلي خو یا پلار یا تره یا ماما یا استاز نوم ورته مخامخ ناخلي چې هغه وایي چې که زه نوم ورته اخلم دا ښه خبره نه ده ځکه چې زمانه مشر ده چې مشر ده د مشر قدر کوو همیشه مو کړی نو ځوانان به کله هم نه خرابېږي چې د مشر قدر کوي نن هم رضا خان په دې باندې قایل ده ولاړ ده مضبوط ده چې زه څومره چې مخته ځم او وروستو ځم بیا به ځم مخته ځم وروستو راځم یا مې څوک راولي مخکې مې نه پرېږدي خو بیا هم کوشش کوم چې زه ځان هم مخته بوزم خو نه وشوه کوشش مې وکړه خو بیا هم کوشش کوم چې زما سره دغه ځوانان چې همدلته دي را سره زه به اوس د دوی سره اوږه په اوږه ولاړ یم دنیا ته بیخیم چې دا هم پښتانه دي او کیل کوي او زی استاز دی مې شاګردان د دې خاورې ښکلا یو راځم یو ځل بیا رضا خان ته راځم پوښتنې ډېرې دي نور هم ترې کوو یوه پوښتنه ترې دا کوم چې د ځوانانو خو ډېر خواهشات وي ستا څه خواهش ده نو ما وختي لکه تاسو ته څنګه ویلو چې لکه شاهد خان افریدي په کرکټ کې خپله نامه دنیا ته وښایله نو ما دا خواهش وه چې زه په خپل گیم کې شاهد افریدي غوندې دنیا ته خپله نامه وښایم او د افریدي او د پښتون قوم وښایم ښه هغه خو دې وښودله ځکه چې تا ته یو څه حده پورې هغه میډال او میډال هم درته میلاو شو هماغه چې تا څه کړي دي د هغې پوره خو نه شوه ځکه چې ته خو نور هم مخکې تللی شوې کله چې ستا یو شاګرد وي او هغه د نړۍ 50 ملکونه وي او په هغې کې جنګېږي د خپل پند ښیي هغه ورځ به ته څومره خوشحاله نو بس هغه ما شاګرد نه جنګېږي هغه به زه جنګېږم هغه به ته جنګېږي هغه ارمان به دې پوره شي چې هغه خپل دی و هغه به د ده باندې پوره شي انشاءالله داسې به کېږي دا ارمان دې هم الله پوره کړه او ښایسته ژوند درته غواړو نور هم پرمختګ درته غواړو خو زه دا وایم چې دلته ډېرې ځوانان دي کار نه کوي روزګار نه کوي سکول هم نه وایي هغو ځوانانو ته څه پیغام لري نو هغو ځوانانو ته پیغام اول دی چې هر انسان ته څه نه څه اکټیویټیز کول پکار دي هم په سپورټس کې هم په روزګار کې نو تعلیم چې چا ټایم وي نو د تعلیم په ټایم وکړي نه وي نو یو نه یو سپورټس لازم جوین کړي ولې چې سپورټس کې مخکې سړی چې کوشش وکړي نو تک کولی شي خپل هم تک کولی شي او ځان سره نور ماشومان او ځوانان هم بوتلن وغوښتلی شي صحیح او که چېرته داسې وي یو کس مثلا تعلیم یافته وي او هغه ته یو څه اسانه خو وي چې د تعلیم نه کوي دغه خلک تعلیم والا خو به څه ته یو څه پیدا کړي که نه یو چوکۍ به پیدا کړي دا تعلیم چې نه کوي دا خلک هم دغه کار کولی شي دغه گیم کولی شي بېشک دا گیم کولی شي چې دا گیم کې ښه مسله شي نو ځان ته خپله اکیډمي کولولی شي دا هم یو روزګار هم دی یو فن هم دی د خلکو مدد هم دی یعنی اسانه کار هم شته ځوانان یا نارینه په کار ښه ښکارېږي ښځې د کور په کار ښې ښکارېږي خو ځوانان بیا پښتانه ځوانان دا خو په کار ښه ښکارېږي کار د ژوند روزګار د ژوند یوه حصه ده که چېرته روزګار نه وي کار نه وي ژوند نه تېرېږي بغیر د کاره بغیر د روزګاره کار به کوو روزګار به کوو په هر ډګر کې به کوو زو داسې کوو چې بیا هم نورې خبرې کوو مخکې ځو ځوانانو ته د ځوانانو نه هم یو څه ناڅه راخلو او هغه څه وایي څه نه وایي د خپل د دې هنر نه پن نه څومره مطمئن دي او د رضا خان استازي څنګه ده چې غوږونه ونیسه که نه غوږونه پرېږده وال ټکول کوي غوسه کوي مینه کوي دا پوښتنې هم ترې کوو او
ځوانانو کار باندې سړی ښه ښکاري همت به نه بایلو د هغه انسان ده چې د ډېرې منډې وکړې خو لاره بنده شوه بنده نه ده کلاوه ده بله لاره باندې ځو دا لاره بنده ده په بله لاره ځو لارې ډېرې دي وایي که غر لوړ ده په سر یې لاره ده همت به نه بایلو په هر ځای کې به مونږ جنګېږو د همت جنګ به کوو لنډه غوندې دماغ خلو او بیرته بیا راګرځو نورې خبرې د نورو ځوانانو سره کوو چېرته ځئ ما دمه کوو او بیا راځو